سړي خرچه کړې ده واده یې کړی دی او بس رنګ یې نن غوړ دی غوړو چې د خوړلي دي که نه ښه روټۍ خرچه بیا کړې ده جي راشي شابه خپل حساب کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو یا سرخانې ما یو ځل بیا ستاسو سره د یو نوي ویډیو سره حاضرم. امید لرم چې ټول به ښه. نن 4 سپتمبر د تاج ابراهیم تاج صاحب واده پروګرام دی، هغې په سلسله کې راغلي دي. ابراهیم تاج صاحب په ځای کې ولاړ یم، اوس روان یو بازار ته ورځو. د ابراهیم تاج صاحب د ډوډۍ دپاره ګاډی تیارو او هلته ولاړ یم. نو نور څه خبرې هغه به زما سره امیر جانانې هغه به کوي. نو راځئ چې امیر جانانې څه وایي. جی جانانه السلام علیکم ملګرو. امید ساتم چې ټول به خیر روغ جوړ به او د خیر سره په دې سوچ کې اوسئ چې خیر سره واده دی. اورئ وګورئ موږ وریجې نه دي وخت کړی راپسې نه شي داسې که نه روان یو د خیر سره. د ډولۍ ګاډی تیارو او خاص کر دا ډیوټي ما او یاسر خان ته راپه حواله کړله. بس دا موږ مشکور یو تا چې په موږ باندې دونه اعتبار کوي چې تاسو دا ډولۍ ګاډی تیار کړئ داسې دی او بالکل د خیره سره ورځو سیرم تیارو او د ډولۍ ګاډی هم وروستو خبرې کوو. راځئ زموږ سره بهیروب ته راووتو خو ګرمي وه او مسیل صاحب هم راغلی دی. دا دی بس ګاډی راوستی دی. ملګرو د خیر او د خوشحالو سره تاسو به زما د ډیزاین اول خوښ شوي د خیر سره خیال مو دی که نه. او مسیل صاحب خواله راورسېدو او روان یو د خیر سره دغه کوو. چی شی ورته وایي تاج صاحب له هغه دغه کوو څه کوو ګاډی ولا دغه کوو که نه تیاره دی ګاډی ولا تیارو. او بله خبره ده مولانا صاحب خبره که نه وایي هر چا خپل تکیه کلام نو زما دی د خیره سره د خیره سره. او دا اصل کې مونږ وتیو بازار ته سورې مو خرڅو جو ما ته کور کې وی بې وایي چې څاروی خرڅ کړي نو دا اوس وایي چې د خیره سره که نه نو هغه د شوی تکیه کلام دی. څه خبره وه نو ما به ورته ټیم کې مې نه وې که نه چې کله رانه جیب ووهلی شو بیا مې عادت شو د خیره سره. بس ګاډی تیار شو بس اوس روان دی که نه. تاسو د درجې ته ورسېدو ګاډی مو تیار کړو خیر سره ورسېدو. د واده ځل ډېر خوشحاله دی. ډاکټر صاحب لږ رنګ یې راپرېښودی نه دی د واده سره زبردست شوی پته نه او ورکوټه شوی ماشوم شوی ډېره تادي وه د باندې دا ګاډی زر سره کوه بس تادي دا و چې موږ په خپلو سترګو وینو مرګ او ژوند هېڅ پته نه واړه چا دومره وخت نه راتله اوس په خدای خیر نګیر سوار راغلی سوار نه چې ما ډوډۍ وشي دنیا په امید کوي هېڅ پته نه مار دا د سموار دا پاتې شوی وو نو جاناني فاتح صاحب کال وکړو چې سموار در سره راوړئ پته لګي څونه ماته یاد کړه ها ګیلاسونه پکې دننه دي بس ته بس په لارې به څوک نه وم په موټرسایکل شاکر صاحب جامې بدلول شروعات ته کوي دا نه کومه دا چې کله ګیرې کوي یا ته وکړه موږ دا څه کوي سم دی راشي شابه خپل حساب کې وکړي موبایل ته ورځي کې لکه موبایل यार हम गर्मी क्या हुआ ये मुझे ना
پسې ته اوس خولې وچې دا خبره مې بل ورته دومره زیاته ګرمي وه موږ ورته سره وخلاصوو نه مبارک شه د یو ورځ خوشحالي د ټولو مرغمونې تاجا ډېر ډېر مبارک شه یار انس ته څه وایي زه وایم چې نن د تاج واده دی ها او چې داسې برکتي محفلونه د خلک لاړ شي نو بیا خلک کوم ځان پسې ومږه چې تم برکتي شي بس تا په دومره ګرمۍ کې دومره ګرمۍ کې د تاج واده دی غلط نظر د خپل پردي ورتا د کلی چونی لیدو ته په بلې راسي بس جوړ کې نناو کې راسي په قدم رو رو نناو کې راسي په قدم رو نن د خادې سترګې خوږې شولې لسترګو کې د ډېرې خوشحالۍ راځي پس جوړه کې نناو کې راځي په قدم رو رو نناو کې راځي په قدم رو رو ګلونه وشندې په لاره چې ډولې راځي پس جوړه کې نناو کې راځي په قدم رو رو نناو کې راځي په قدم رو رو جوړ کې نناو کې راځي په قدم رو رو ګلونه وشندې په لاره چې ډولې راځي بس جوړ کې نناو کې راځي په قدم رو رو نناو کې راځي په قدم رو رو غاکه مبارک ورځ د محفوظه شکر دی سړي خرچه کړې د واده کړې دی او بس رنګ یې نه غوړ دی غوړو سړي خولې دي ګرم
خروټه خرچه بیا کړی دی جی